بوسو کې اوبه بوزا صفا خبرې مه کوه دا دم لغاره ښار ته څنګه را رسېدلی دی ها سره بس ها کوه سیوا خبرې مه کوه دا خو یو ته نه یې چې تا د ګوتو ونیسم دا خو یو ته نه یې چې تا ته ګوته ونیسم او د محبت په نوم بلا ښکلو لوټلې یمه او مخونه سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي مخونه سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي دا لا په څنګه خلکو اورېدلې یمه دا خو یو ته نه یې چې تا ته ګوته ونیسمه د محبت په نوم بلا ښکلو لوټلې یمه او مخونه سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي دا لا په څنګه خلکو اورېدلې یمه او پما چپی به ګرانه څنګه د لیونتوب نه راځي پما چپی به ګرانه څنګه د لیونتوب نه راځي اوس د نشي په ګولو هم چې راته خوب نه راځي او چې ستا پما چپی به ګرانه څنګه د لیونتوب نه راځي اوس د نشي په ګولو هم چې راته خوب نه راځي او چې ستا کنځلو ته هم نوم ستا دا ورکوم نو دې نه سیوا راته نور چل د سړیتوب نه راځي او دا یو غزل دی او دا غزل خو ټوټل منیر بنیري صاحب ته ډالۍ دی چې ژوند له د شعور او ارتقا خبرې مه کوه ژوند له د شعور او ارتقا خبرې مه کوه مړ به دې کړي دا خلک بیا دا خبرې مه کوه او هر چاته د ژوند د حقیقت فلسفه مه ښایه هر چاته د ژوند د حقیقت فلسفه مه ښایه بوسو کې اوبه بوزه صفا خبرې مه کوه هر چاته د ژوند د حقیقت فلسفه مه ښایه او بوسو کې اوبه بوزه صفا خبرې مه کوه او دا ادم عنایت صاحب دا ادم لغاره ښار ته څنګه را رسېدلی دی دا ادم لغاره ښار ته څنګه را رسېدلی دی ها سره بس ها کوه سیوا خبرې مه کوه او بنیري صاحب وایي یو غر له بل غر ته او بل غر له بل غر ته یو غر وله بل غر ته او بل غر له بل غر ته سپینې مه وایه اشنا خبرې مه کوه بل غر ته او بل غر له بل غر ته سپینې مه وایه اشنا خبرې مه کوه او کینه په جومات کې په مندر کې صرف اوره بس کینه په جومات کې په مندر کې صرف اوره بس اوره دا پنډت دغه مولا خبرې مه کوه کینه په جومات کې په مندر کې صرف اوره بس اوره دا پنډت دغه مولا خبرې مه کوه او وګوره قرآن د ابراهیم تاریخ راواړوه وګوره قرآن د ابراهیم تاریخ راواړوه ژوند به دې شي اور مجبوره دا خبرې مه کوه